بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت اوم ادب داده چې په ولاړو اوبو کې قضاء حاجت نه کولی کېږي. په طور خاص هغه اوبو چې هغه د چا د پاره راجمعي په یو ځای کې، د حوض د تالاب په صورت کې، د ډنډ په صورت کې چې د هغې نه خلق استعمال کوي، او د اوبو استعمال دې کوي د طهارت د پاکۍ د حاصلولو دپاره. ځکه چې په دغې کې بول و بار کېږي، نو دغه اوبه به پلیتېږي او د دې نه بیا هغه د هغې خپل مقصد نه حاصلېږي. په دې سلسله کې امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی د جابر رضی الله عنه په روایت سره، چې فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام مونږه منع کړي یو د دې خبرې نه. نبي علیه الصلاة والسلام منع فرمایلې ده د دې خبرې نه چې یو سړی دې په ولاړو اوبو کې بول وکړي. او دغه شان صحیحینو کې د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت مروي دی چې د هغې مفهوم هم دغه شان دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په ولاړو اوبو کې د بول کولو نه منع فرمایلې ده. دغه شان اتم ادب د قضاء حاجت دا دی چې انسان له نه دي پکار چې دی په هغه ځای کې بول و بار وکړي او هغې ته ځای کې قضاء حاجت وکړي چې کوم ځای د اودس دپاره، د وضو دپاره یا د غسل دپاره، د لامبلو دپاره مختص ځای دی. ځکه چې په دغه ځای کې دی بول و بار کوي، نو دغه ځای په اصل کې د طهارت د حاصلولو دپاره جوړ شوی دی. نو ممکنه ده، بلکې د دې خبرې ډېر زیات امکان دی چې په دې کې به د دغې نجاست اجزا او د دغه نجاست څه نه څه باقیات پاتې شي، او د هغې نه وروستو که چېرته څوک دغلته د طهارت دپاره به راځي، نو کامل طهارت به نشي حاصلولی. په دې وجه باندې په وضو خانو کې، په غسل خانو کې او داسې ځای کې چې په هغه ځای کې ولاړې اوبه وي، تالاب، ډنډ وغیره، په هغې ځایونو کې قضاء حاجت ته نه دي تلل پکار.